د ډیوې قدرمنو لیدونکو تاسو ته د ډیوه په فیسبوک لایف کې هرکلی وایم. ستاسو قرباني یم منظر شهید. او نن ستاسو سره ډېر په زړه پورې میلمانه لرو چې هغوی به غږیږي او که تاسو په یاد د روانو مرزي یوه ویډیو وه د 6 کلن ماشوم چې تاسو ولیدل او د کرونا وایرس په اړوند خبرې کولې او ډېرې ښایستې خبرې کولې، معلوماتي خبرې کولې. هغه موږ ستاسو سره شریکه کړې وه او ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وه. تقریبا په دې ویډیو باندې 3.5 لکه ویوز راغلي وه چې لیدل شوې وه او همداراز 14,000 خلکو دغه ویډیو لایک کړې وه. د دې په زرګونو خلکو هم دا بیرته شیر کړې وه په نورو پاڼو باندې. نو موږ غوښتله چې د روانو مرزي سره خبرې وکړو چې په کابل کې اوسېږي، هلته ژوند کوي او د روان مرزي پلار هم ورسره دی، صدیق الله عمرزی، چې هغوی ته هم په خپرونه کې هرکلی وایو چې زموږ سره ملګري دي. ستړي مشئ، په خیر راغلی. سلامونه او نیکې هیلې شهیده صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست. تاسو ته مننه، خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو دعوت راکړلو او موږ ته مو خپل وخت راکړلو. کور مو ودان. هیله کوم. او وعلیکم السلام، څنګه روان؟ جوړ په خیر؟ صحت دې ښه دی؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ زه هم ښه یم الحمدلله. ته پوهېږې ستا ویډیو څومره خلکو لیدلې ده او څومره خلکو خوښه کړې ده؟ ګورم مې پلار راته ښیي. ښه، ډېر ښه. نو ته خوشحاله شوې چې ودې لیدل دومره خلکو ستا ویډیو خوښه شوه؟ نو صدیق الله صاحب روان دغه یوه ویډیو چې جوړه کړې وه، ستا سره به هم پرې غږېږو چې ډېرې ښایستې خبرې کولې. اول خو چې دا دومره ښایستې خبرې د کوم ځای نه زده کړي دي، او بل دا چې آیا مکتب ته ځي نه ځي؟ دا پوښتنه به زه خپل هغه نه وکړم. روان ته مکتب ته ځي؟ کوم صنف کې یې؟ کوم ټولګۍ کې یې بچی؟ روان ولې شرمېږې؟ عمرزی. ښه، ته روان عمرزی مکتب ته ځې ته؟ نه، نه ځې ورته پورې؟ ښه، کله ځې مکتب ته بیا؟ کرونا چې خلاصه شي. ښه، ته په کوم صنف کې یې؟ اول صنف کې. اول صنف کې یې. ښه، تا دغه ویډیو جوړه کړې وه د کرونا، دا دې ولې جوړه کړې وه؟ ځکه چې کرونا ډېره یو خطرناکه مریضي ده. ښه، او باید خلک څه وکړي؟ ته ماته وکړه هغه ویډیو چې دې جوړه کړې وه، ته هغسې وکړه راته. هی ورونو، ایا تاسو پوهېږئ چې زه د څه په اړه خبره کوم؟ د کرونا وایرس. کرونا نه، کرونا وایرس. لاسونه باید ډېر تېل ومینځئ. هی ورونو، 8 شیبې نه صابون سره لږ تر لږ 20 ثانیې ومینځل شي. کله چې تلونکي نو لاس هم خولې ته ونیسئ. او پرېږدئ. د همدې وایرس د خپرېدو تر ټولو لویه لاره همدا ده، د ښکلولو، د لاس ورکولو، د غېږو ورکولو، د ښکلولو نه ډډه وکړئ. ای وروره، زه تا سره مینه ده، خو لږ لرې ودرېږه. مجبور خندا دې کوم نه منې، خو یې منې. ښه، ډېر ښه. نو اوس دا څه شي کاروئ تاسو؟ سینیټایزر؟ لاسونه پاکوئ؟ هینډ سینیټایزر دی. ها، هینډ سینیټایزر دی. نو صدیق الله صاحب، خپله روان عمرزي څنګه دومره ښایسته پښتو زده کړې ده؟ لکه پښتو خو به یې زده وي، خو دومره ښې خبرې په دومره کم عمر کې دا یې د کومه زده کړه؟ او د کرونا وایرس په اړوند څنګه تاسو ورته معلومات ورکړله؟ دا خو داسې ده چې زه چې کله وظیفې نه راځم نورمال، نو دی به هم خپل هم درته ووایي چې ولې زه دغه ویډیو جوړه کړه، دی څنګه ویرېدله. زه فکر کوم چې دی خپله یو وارې دغه خبره درته وکړي ښه به وي، چې
کله پلار راځي دی څه کوي هغې خبر ته راته قصه وکړه روان ځکه چې پلار مې راتلو او ماسکی ماچول دستکشې ماچ او کالي مې هغلته بدلول لاسونه یې په صابون مینځل موږ نه لرې لرې کېناستم بیا ته وېرېدلې او تا هم لکه احتیاط شروع کو ته څه احتیاط کې ته ماته دا وې کوڅې ته وځې بیرون ملګرو سره خو به لوبې نه کې کور کې مې ځان کرنټین کړی چې دغه دی کور کې نور څوک دي ستا خویندې وروڼه شته څو خویندې وروڼه لرې ته ماته ووایې دوی خویندې لرې نو صدیق الله صاحب څنګه روان دومره ښه اکټینګ یې د کوم ځای نه زده کړی دی روان جان مې چې دغه د تلویزیون سره ډېر شوق لري خصوصا په دې ورځو کې چې دی هیڅ بیرون نه وځي نو ټوله ورځ بس تلویزیون د گیم ډېر شوقي ده ګیمونه ډېر کوي دا د تلویزیونونه دا نن سبا که فکر مې که زه حتی داخلي چینلونه نیسم هم نو ټول دا د کرونا وایرس په باره کې ډېرې خبرې دي حتی که زه CNN یا BBC یا مثلا هغه ویډیوګانې چې د VOA د لارې خپرېږي ډیوه زه د هغه ویډیوګانې ډېرې ګورو نو دی هم ما سره په څنګ کې ناست وي هم په تلویزیون باندې هم په تلیفونو کې د فیسبوک پاڼو باندې چې کله راځي دوی ماشومان دي دوی خپله د ذهن داسې جوړ شولو چې یعنې کرونا هم یو چې ډېر خطرناکه مریضي ده د فکر همداسې جوړ شوی ده نو لاندې لاړلو یو ورځ موږ غوښتل چې تناو تقریبا دا د بلاکونو ماینس کې چې یو دا د ویټامین ډي په خاطر باندې د یاره ورځ راته وایي چې پلار جانه ویټامین ډي نه اخلو نو بیا یې لاندې لږ ښکته کړمه لمر ته هغه ته ما داسې دی ولاړ و راته وایي پلار جانه یو ویډیو رانه وکړه نو ما هم داسې تلیفون ورته ونیولو دا ویډیو د ډېر عجیبه وکړه زه بیخي وایم چې زه خپله شاک شوم چې د څنګه داسې دغه د ذهن د فکر څنګه داسې راغللو چې د داسې یو خبرې راته وکړلې او ما بیا نو دغه ویډیو مې چې ولیده حیران وم ورته چې کتله مې بیا نو له تاسو نه مننه چې تاسو کله خپره کړله ډېر دوستانو زنګونه راته وواله ته خلک حیران ووایي دا هېڅ امکان نه لري چې دا خبرې کړي وي او ماشاءالله ډېر قندولک دی او ډېرې ښې خبرې کوي صدیق الله صاحب تاسو په خپله څه وظیفه لرئ څه کاروبار کوئ هلته کابل کې دا مهال ژوند څنګه دی په دې اړوند غونډې خبرې وکړئ کابل کې والا شکر الحمدلله ژوند ښه ده نو که داسې ووایي چې هغه ډېرې دي بدبختۍ هم ډېرې دي خصوصا نن سبا شپه ورځو کې زه خپله رئیس د MISOIT یم د کابل ښاروالي کې مونږ دا زوی مې هم چې زما نه ډېر تاثیرګزاره شولو مونږ په دې ورځو کې ښاروالي د کابل جناب ښاروال صاحب او جناب معین صاحبان په دې باندې کار کوي تر څو د جلات مآب رئیس صاحب جمهور د حکم په اساس باندې چې دا وچې ډوډۍ خلکو ته توزیع کیږي مونږ په دې لیستونو باندې کار کوو د غریبانو په لیستونو باندې د نانوایانو باندې زمونږ د ښاروالي کارمندان ټول رئیس صاحبان معین صاحبان جناب ښاروال صاحب شپه ورځ یو کړې ده تر څو مونږ وکولی شو چې د غریب ولس ته څنګه مونږ خدمات وړاندې کړو او څنګه مونږ وکولی شو چې د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور هدایت مونږ ترسره کړو او پر ځای یې کړو صدیق الله صاحب پرون دوی ډېر زړه بګنونکې پیښې وشوې په افغانستان کې یوه په کابل کې او بل په ننګرهار کې او همداراز پیښې خو هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کیږي خو آیا په ماشومانو باندې دا تاثر لري دوی پوهیږي په دې خبره باندې چې دلته څه روان دي
یا مثلا کله په ټلویزیون کې د دې خبرونه ویني ګوري ستاسو نه پوښتنه کوي داسې چې دا څه روان دي؟ که زه حقیقت ووایم ماشومانو باندې خصوصا د دوی په دماغي سیستم باندې ډېر بد تاثیر کوي. حتی دغه پیښو نه مخکې هم که زه داسې ووایم چې زما ماشومان حتی ماته منډه راوهي په داسې حالاتو کې په ما باندې غېږ تاووي. پرون ورځ هم روان به هم خپله هغه درته ووایي چې جنګ یعنې څه مونږ چې مونږ ماشومان یو. ما ته پرون وایي بیخي دغه تلویزیون چې ګوري تلیفونونه ګوري ما ته وایي پرون ما ته دی وایي پلار جانه دغه مه ګوره چې دی ما ته حتی تسلیت راکوي چې دغه مه ګوره چې بد تاثیر کوي. نو په ماشومانو باندې د دوی په اذهانو باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د دوی یعنی فیوچر کې په آینده کې هم د دوی په دماغ باندې زه فکر کوم د دوی په تعلیمي برخه کې به په دوی باندې ډېر بد تاثیر ولري. ځکه د دوی اذهان داسې کېږي چې شپه ورځې همدغه جنګ همدغه وینه دغه شیان د دوی په مغزو کې راځي، هیڅ شی بل نه. حتی دوی که مکتب ته ځي هم د دوی په ذهن کې دغه فکر دا و چې اوس به څه کېږي. او روان به چې تا یوه ویډیو هم جوړه کړې وه چې د وزیر د صحت عامې ته چې د صحت او د روغتیا وزارت ته هغې کې د وزیر فیروز الدین صاحب ته یو پیغام درلود او هغه دې په څه شي باندې جوړه کړې وه؟ کرونا خطرناکه مرضي ده. ها په دې دې جوړه کړې وه؟ ته نه ډرېږم ها داسې دې ورته ویله. او بالکل ډیره خطرناکه مریضي ده. او د دې ترڅنګ تا پرون خبر شوې چې په کابل کې برید شوی و، آیا ته ډارېدلې وې؟ تا پلار ته څه ویله په دې اړوند؟ مونږ ماشومان بېګناه یو، مونږ مه وژنه. داسې دې ویله. نو صدیق الله صاحب تاسو څنګه کوشش کوئ چې مثلا ماشومانو ته بیا دوی ته دلاسا ورکړئ؟ آیا دوی مثلا ښوونځي ته چې ځي یېرېږي؟ آیا ځکه چې دوی خو پوهېږي چې دغسې حالات روان دي، نو بیا څنګه تاسو د دوی مثلا کوشش کوئ چې ذهن او فکر یې په بله کوي؟ زما خپله فکر همدغه ده چې دوی مونږ څنګه یعنې په داسې شیانو باندې مصروف وساتو تر څو د دوی په مخ کې حتی مونږ باید ډېر خبرونه هم ونه ګورو. دوی ځکه خبرونه اکثره د افغانستان خبرونه غیر د مشکلاتو نه بل خبر مونږ نه لرو. اکثریت خبرونه 90-95% زمونږ خبرونه ټول په همدې تمرکز ده. دوی ته مثلا ماشومان دي، دوی ته لکه زه خپله په کور کې دوی ته د ګیمینګ سیستم ما برابر کړی ده چې دوی څنګه ګیمونه وکړي، څنګه د دوی ذهن بدل شي. تقریبا اکثریت بیا داسې ګیمونه ما دوی ته کړي لکه ABC 1 2 3 الف ب ت داسې ګیمونه خپله چې ګیم ده په آیپاډ کې مې ګیمونه ورته انسټال کړي، په تلویزیون کې مې ګیم ورته کړي دي، ورته تیار کړي دي. د یو وړوکي خورې بیا کور کې دوی اکثر اوقات اوس خصوصا په دې شپې ورځو کې چې دوی نه بیرون تلای شي. تقریبا زه فکر کوم د 2-2.5 میاشتې دوی به بیرون داسې نه وي لاړ شوي. پرون بله ورځ مې بس فقط په موټر کې ځان سره یو ځای ته بوتله، داسې یو چکر مې ورکړو، مالې لږې د مازغه فکر بدل شي چې دا یعنې کابل نارمال ده، داسې هم نه ده چې بیخي مونږ په دې کور دروازه کې نو کرونا ده. نو همدې خاطر هم یو چکر داسې ورته ورکړلو. دوی ډېر خوشحاله وو. څنګه وې روانه؟ خوشحاله وې که نه چې په رونق کې وګرځېدو؟ بالکل باید چې په ذهني توګه هم ماشومان آرامه اوسي. او په افغانستان کې واقع چې حالات ډېر خراب دي،
خو د دې ترڅنګ تاسو ډیر ښه اکټیویټیز فعالیتونه ورته لرئ ګیمونه نو روان دا راته وایه کوم ګیم وایې ته کوم ګیم دې خوښ دی امبولانس دا په چی شي کې وایې دا پلی سټیشن دی چی شي دی په چی شي کې دا ګیمونه لوبې کې په آیپاډ کې ښه آیپاډ کې ښه ډېر ښه او خور دې کوم ګیمونه وایي ته د خور سره کومک کې جنګونه خو به نه کې کور کې خور سره دی ته خاله کې که نه ښه ډېر ښه صدیق الله صاحب ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو چې ستا سره وغږېدلو او د روان جان سره وغږېدلو ډېرې خوږې خبرې کوي نو خدای دې همیش باصحت او روغ جوړ لره خپلو ماشومانو سره او ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو او زموږ سره مو خبرې وکړلې د ډیوه د لارې سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ ستاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړلو او زموږ پیغام مو خپور کړلو خدای دې وکړي چې دې ځورېدلي ولس د خلکو دپاره یو پیغام شي او خلک وکولی شي څنګه د کرونا مرض نه ځانونه وساتي او څنګه خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله او ارامي راشي کور مو ودان خوشحاله اوسئ مننه ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ